شاعران واړه د سخي ارسلا خان زامن وي نو اباسین خو د خپل ځان اډو کېدلی نشي ستا نیازبینې سترګې هم مرغۍ مرغۍ شوې زما هم سترګو کې نم دی زوده شه او هسې نه چې ګستاخي زما نه وشي کټ مې سم دی کټ دې سم دی زوده شه هسې نه چې ګستاخي زما نه وشي کټ مې سم دی کټ دې سم دی زوده شه او ته د ګوتو قلمونه په خپل زړه ږدا زما زړه قلم قلم دی زوده شه او زه صادق به غوټې غوټې ژوند ته جاړم په ویښتو دې پروت شبنم دی زوده شه بلنه ورکومه هغه شخصیت ته چې هغه په خپل یو ذات کې ګڼ اړخیز شخصیتونه لري کالم نگار څېړنکار د پښتو څانګې د اسلامیه کالج یونیورسټي سابقه چیرمین او د هغې سره سره اینکر پرسن بیا د هغې سره داسې سوشل اکټیویټیز کې قاید چې زه بونیر ته تللی وم او په بونیر کې یو شاعر په کرونا په دوران کې ما ته ووي چې ما ته څوک راغله ما ته وي چې ستا میلمه راغلی دی نو ما وایي چې میلمه به څوک وي وایي چې زه رالم اباسین صاحب وګاډی د وړو نه او د چینو نه او د غوړو نه او د ټول غذایي موادو نه راډک کړی او یعنې د پېښور نه د بونیره پورې دا مردان او دا چارسده او دا خو نږدې دي دومره پورې دوی خپل ځان لکه خپلو ملګرو له خپلو ادیبانو له خپلو شاعرانو له رسولی دی او هغوی ته غذایي مواد رسولی دي موږ د هغوی ډېره مننه کوو ډېر تشکر ورته وایو او ډېر په درناوي باندې بلنه ورکوم ښاغلي پروفیسر ډاکټر اباسین یوسفزي ته چې هغه راشي او تاسو ته مخاطب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم د ټول نه اول خو اسلامي جمعیت طلبه ته مبارکي چې هغوی د خپلو روایاتو پالنه وکړه کوم روایات چې یې ښودي دي د پښتو مشاعرې د ډېرې مودې نه هغه یې وپالل او ډېره کامیابه مشاعره وکړه د پښتونخوا د ګوټ ګوټ نه ډېر لوی لوی شاعران راغلي دي تاسو واورېدل ډېره ښه شاعري مو واورېده د دغه شاعرانو دپاره پکار دی تاسو یو مضبوط لاس وپړقوئ او خبرې بالکل نه کوو د هغې وجه دا ده چې بس د خبرو وخت نشته د هغې وجه دا ده چې د شعرونو وخت بس په ختمېدو دی نو د خبرو وخت ختم شوی دی وختي سپوږمۍ ده د سیند غاړه ده بهار دی نو اوس وایه سپوږمۍ ده د سیند غاړه د بهار دی نو اوس وایه تا ویلي وو چې تا سره مې کار دی نو اوس وایه مننه جي سپوږمۍ ده د سیند غاړه د بهار دی نو اوس وایه تا ویلي وو چې تا سره مې کار دی نو اوس وایه او دې تورو 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 ته ویل دي سپینې سپینې دې تورو 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 ته ویل دي سپینې سپینې پښتونه اباسینه نن دې وار دی نو اوس وایه ډېره مننه دا یو څو د غزل شعرونه دي چې مینه نه کوي انسان هډو کېدلی نه شي چې مینه نه کوي انسان هډو کېدلی نه شي ښکلی به ډېر وي خو جانان هډو کېدلی نه شي مننه چې مینه نه کوي انسان هډو کېدلی نه شي ښکلی به ډېر وي خو جانان هډو کېدلی نه شي او چې ترېنه پرخه او باران هډو کېدلی نه شي چې ترېنه پرخه او باران هډو کېدلی نه شي په سر به پاس وي خو اسمان هډو کېدلی نه شي او ظالمان ویني جابران ویني
او غلی ناست وي ظالمان ویني جابران ویني او غلی ناست وي دا به بل څوک وي زما ځان اړوکېدلی نه شي مننه ظالمان ویني جابران ویني او غلی ناست وي دا به بل څوک وي زما ځان اړوکېدلی نه شي مننه صاحب مننه او د سخاوت او د غیرت دواړو پخه رشته ده د سخاوت او د غیرت دواړو پخه رشته ده چې دسترخوان نه لري خان اړوکېدلی نه شي او چې ترېنه چار چاپېره خلک وي په اور کې ولاړ چې ترېنه چار چاپېره خلک وي په اور کې ولاړ په نوم به وي خو مسلمان اړوکېدلی نه شي چې ترېنه چار چاپېره خلک وي په اور کې ولاړ په نوم به وي خو مسلمان اړوکېدلی نه شي مننه جي او ستا د خصلت خامۍ د حسن په پرده پټې دي ستا د خصلت خامۍ د حسن په پرده پټې دي ستا په رنګ بل څوک بې ایمانه اړوکېدلی نه شي مننه جي مننه صاحب ستا د خصلت خامۍ د حسن په پرده پټې دي ستا په رنګ بل څوک بې ایمانه اړوکېدلی نه شي او چې خپل قدرونه اتلان او تاریخ نه پیژني چې خپل قدرونه اتلان او تاریخ نه پیژني زما د خاورې ترجمان اړوکېدلی نه شي تاسو د طرفه لږه خاموشي غواړم بچو چې خپل قدرونه بس یو 15 منټه ماله راکړئ بیا تاسو څه کوئ تاسو ته ازادي ده چې خپل قدرونه اتلان او تاریخ نه پیژني زما د خاورې ترجمان اړوکېدلی نه شي او شاعران واړه د سخي ارسلا خان زامن وي شاعران واړه د سخي ارسلا خان زامن وي نو اباسین خو د خپل ځان اړوکېدلی نه شي چې مینه نه کوي انسان اړوکېدلی نه شي ښکلی به ډېر وي خو جانان اړوکېدلی نه شي د شاعران واړه د سخي ارسلا خان زامن وي شاعران واړه د سخي ارسلا خان زامن وي نو اباسین خو د خپل ځان اړوکېدلی نه شي